خدایا یا سر باز بیا راشي وي به چې موبایل مې نه دی چارج شوی میلونه چې ځینې یو پټې خو یې ګوره که نه چې دی واغشتو که وی نه غشتو تش موبایل یې ایښی دي او زور یې ورله نه دی ورکړی چارجر نو لګېدلي په خیر حالې په خیر حالې ولې اوس نه کېښو ما کېنه خو ته چې ځې که نه درته ویم چې دا لږ لوز دی دی کې را سوچ له کلپ ورکوه کم دوست په دغه ساعت به یې که د وی غشتې خو د دې خو 3 ګنټې شو چې ما تا له درکړ چې چارج پکې تا چې ته تلې په خپله دې سوچ ورکړو ځواني مات شي په خپله دې ورکړو نو تا به کتلې ولې زما څه کار زه په یارانې کوم دا خو هسې اوس راله ما مې ګډک شوي چې ته په دې یارانې کې نو لا به ته چارج کوي نه دغه دی دغه نه دی خبر خو نه دغه راغلی به که نه خبر شوې یم ته پرېږدم څه چلو شو ولې شوې یم خدای تباه کړه ما وله ګوتې یو منټ یاسین راته څو وي په لاره کې یاسینو ښه یاسینو ښه هغه یاسینو بس تا ته به نوره پتې که تاسو به یې لیدلي یا څه لوبه ده څه مسینه مې خرابه دی یو ټوکي بوتل خو نه پلیګرام ډاکټر لري بوزمه ټوله وا ټوخي بوتل سوي یاسین سوي یاسین چې سوي دي ماته نو بس تا ته وپتې که نه په دې لاره تېرېده ما ورته وي بڼه روزانه ته په دې لاره تېرېږي را تېرېږي خیر خو دی یاسین تېرېده نه مړه یاسین بنو یاسین خو ما رور دی کورې ته رام چې ما څه مسلې نشته څه وکړمه نو ولې څوک راغلي ولې څه کوې نور څوک راغلي اوسو ښه ولې راغلي وو که نه څوک راغلي هسې خو یې نه دي ویلې که نه دا واخد حسن دی الله ماله مخې له راوړي نه ولې واخد حسن باندې څه چل شوي دي هېڅ چل هم پرې نه شوی تا ته به ویلي که نه وختي له کوڅې له راغلی چې څه چل وکړې ولې الله دې یاسین تبانې کې داسې چلو یاسین هغه جګړه لګولې وه نو ما وی چې راچغې د څه دی چې وروتم واحد حسن او یاسین په کوڅه کې جګړه لګولې وه نو ما دواړه خلاص کړل یو مې داسې ولېږو بل مې داسې ولېږو ښه زما څه کار و سمه شه سمه ما درته وویل سمه شه او یاسین به زه راولمه یاسین به راولمه او پیله خو هم د واحد حسن پلار به چې راځوي دې سم کړه خو میل ته ګیر کړو دا انګم دی دا لاره ده په دې باندې به د دنیا خلک ځي چې زما کوڅې له راشي یا ما کره دننه راشي بیا خبرې کومه ته خو پردي جمکور له روړي کونټې را چا راغشتې وه کونټې موږ کره کونټې که پرېږده دا کونټې هلته په تیر کې پرته ده په تیر کې پرته وه نو واحد دا کوم نه راغشوه دا د هغوی تیر کې وه خو د مونږه هغوی په کونټې سکول هغه سره چوکه وه یاسین ترې نیولې وه هغه سمه د کونټې په شانتې وه د کونټې په شانتې وه دا ته به زه را کونټې وښیم نازکې سمه ښځه د ځان نه جوړه کړه سمه یا الله پردې راواچې یا الله پردې راواچې خدای یاسین خو ورته هر څه وي دي یاسینه په کښه راخته شي د لسو روپو سړي د اوس پیله څه چېرته هم جوړه شي ډوډۍ به درکړم خپلې پټې ولګي دغه دې چېرته لکه یو سر د ما ټوله تاسو نه چې وغواندې نه کوې ولې سمه ښځه د ځان نه جوړه کړه سم او نوره به په دې بربادو چې بس ته بس کېږي په پکې خو ته ما د دې ور نه بار شي کړې که نه نو وژنم دې چې بخه که ورشه خدای دې د بیخونه باسي وایي زما د بلاکونو دا اړه ده دلته به ولاړ یم نمبر یې م رانکړو نو یو هفته مې وشوځم او راځم پته یې نه لګي زما دغه راتلو پورې کړو ته راغلې نو ښه ده انتظار به وکړو یو شعر به ورته ووایم وایي ووایه په چا دې زړه بایللی دی او که نه په تا مې زړه بایللی دی وایي وچېچه غوسه شه شونډې وچېچه ستا په دې ادا مې زړه بایللی دی ای مسلمان یم ښه ده چې را نازل شوې مې ته دلته څه کې وایي زه دلته څه کوم نو تا ما ته په دې خوله نه وي چې زما دا اړه ده زما اډر خو زما په اډه ته مه کښېنه ما یې که زما هغه کار تا شروع کړی دی کم که ښه نه مړی موږ ځان له ګرځو چې ته وایي ښه دا راته ووایه چې څه غم دې وکړو که نه غم دې وکړو که نو د پیسو غم ما کړی خو دا نور غم به راله ته کې نور غم د ته بېغمه شه خو زه یو څو ورځې په چوټۍ باندې وم ته ډېر وخت نه دلته وړې راوړې ډېر وخت نه یو هفته مې وشوله ښه دا رومان را مړه دقه چل دی تاسو کې که نه ګرمي ده که نه داسې چل و چې زه تلم ناران کاغان ته په چکر باندې او زما دا آفس بند و نو ولې تاسو واپس یې نیسو زما دا آفس نه دی هغه غني به پرتې وي په دې بلاکونو دا مې ورته کنډتار مې ورته لګول مې چې څوک ورته راوړي نه غنې مې ورته لګولې وې نو زما آفس بند نو لږ زما بزنس کې لاس هم راغلی تا ته پته ده چې دا سیزن نه دی که نه او ګرمي ده دا خو د مني کې سیزن وي په ژمي کې سیزن وي مني کې منی به ته نه پېژنې دا خلک چې جوار کټېږي ښایسته موسم یې ژمی شروع کېږي اوړی ختمېږي پخوانی خبر راته مه کړو زه خو اوسنۍ ماشوم یم خو دا راته ووایه چې جیب له به دې هوا ورکړې هوا نو دغه هوا خو ولېږه ورکړم هوا
دا هوا نه سپیره ناسته دي روړي دي او که نه وړه راکړه ختم دي وړه وړه ما نو ګورې نه خپه خپه را روانې ما یا نن سبا اعتبار په بچانه کې چې کار دې رانه کړې پیسې نشته زما دغه دفتر دی او تا لیدلې د دغه لاره باندې بیا راځه زما دفتر دا ما سره سرکار رجسټر دی نو څه وکړم پیسې درکړم وړه راوړل دي روکې ما په مخ باندې څو وړه راوړې څو کسان یې کور کې یاره یو لس مې خویندې دي ویم راشه که تودېږي ته په کومه زمانه کې ګرځې په دې باندې نن سبا یې نو 50 روپۍ راکړې ته کور در روان مه شه تا ماله 50 روپۍ راکړې دا ته ځان هم نورې مواله مسلمانه دا خو مې ستاسې ګپ ولګو در کوم ښه په خداره خپل وخت هر څه به پکې مات کې ویم ته خو مهاجر یې څوک مهاجر دی دا مهاجر وایي چېرته سکین را سره ونه کې ځکه پاکستانی ما احسان الله جان مې د پلار نوم دی وبشي پتروله اوس کو نه پاکستانی دی ورخه بابا هم زمونږ کلیوال دی دته ما دې اړیکه ولې دا زمونږ نه کوم په دغه کوټه کې په خدای په خوانې کنه او کنه خزه داسې چل به وکړو کنه چې ستا کار شو نه زما کار شو څنګه ستا کار شو زه د نه ورځم پېښ مې عجیبه شانته خبره ده نو ستا کار شو څنګه زما کار شو بس ما در باندې دم درواچو ستا کار شو بل سره نه ګوره جوړ نه کې بل سره نه جوړیږي چې تر پاسې ستا کار به شوي بس دا صحیح ده نو څنګه بل کښې ما ته بس نه پته لګي بس ته به زما آفس ته بیا راشي صحیح ده تا په آفس د ګلې و چې سړیا اب ته بیا بلاکونو ستاوېږم مړه زه په چوټۍ وم که نه ستا هم پکې دا چوټي څه دا لا کومه خبره که نه زه آوټینګ ما ښځه زه مړه راوړم صحیح ده بس ته ما به در وړی که نه خدای بې خو به دوکه را سره ونکړي دا څنګه چل دی یاره چوټي مې و پلان کې وډینګرې زه الله دې خیر وکړي نو ته وشوه دا یا مې ریبلې هلکه منګه د وړو چېرته دا نواب دی به کور کې ودی او چې بیا پیسې او چیسې نو روه دا سره ده او دا سپینه ده او دا خورم او دا نه خورم خو غم مه کوه بچیان چې دا پلار دې کله نی که نه بیا به ارمان در شي او دا چې د چا نی هغې ته بیا وریا چې قدر یې ولې ورشي دا وګوره چې د وخته بعد دا کومه ګرمي ده باران وشو خو وروره زموږ عملونه داسې دي کاکا دا ګېډۍ دې لاره کېښې دی خدای ته وګوره دا خو لار نه خوښه که نه دا اړه خو مې وې که نه چې دا پټۍ در سره درته ونیسم دا سک دله موړې کړم دا اوس د دې د وړو زه ما خو وریبله خو په کار دی چې پسې راغلی وې که نه د وخته دا تا وریبله نه نو دا پیریان وریبله مجره چا ایښې دی لاره کې نو اوس څه کې وړې که نه پرېږدې بیا دلته کباب خورم څه کومه وړو به نه کور ته څوک به وړي زما غنیکه به وړي څوک به وړي نو خو مړ نه دی نو خو د قبر نه به پسې راپاڅي بچیو به شي نه یا به دغه وکړم د ډاکټر نه خدای مسلمانه ګوره وختي پاسې سړی پاسي په ژوند او په ځوانۍ کې د مخ نه پته لګي څو ساعت پاسې غونډه شوه دا موبایل ګوري خو دا موبایل به را معلومات کړي ولې نو ولې دا چې به زه او د وزیر کاکا نه راوړه هغه خو صرف بس په کاپۍ کې درپسې درس کوي خو ډېر سم سړی دی سم سړی دی زه یې ډېر ښه پېژنم خو غم مه کوه که ما ته هم څه ګیله وکړه که نه ته پېښه او کار دې پېښه وته ما نه یې تپوس نه دی کړی ولې تا هم ترې راوړی څه زما دوست دی ما ته پته ده ما تا هم ترې موبایل راغست نه چې بېبې دې هم ترې راغستی بېبې دې په موبایل څه پېږي دا ما سره دی دغه ډېر دی چې د رنګ پکې ستا هغه خو چې کله درته ووایي ما سره پکې پیسې نشته ما سره پیسې نشته پکې ته ماله پیسې راکړې هلکه ایرې بارې را سره ما وخه دا پنډه واله غني چې په خپل روچت کا ما ته را په سر کا تا کې خواڅم شرم او حیا نشته ته صبر وکړه که نه نو زه وړم که نه نو خو لاره کې مګ د بابا که نه د خدای مسلمانه ستړی کوم دا هغه کوم ملک نه مې راوړو شکر وباسه چې لا دونه ګیا خو دله کوم که نه او دا څه کې بېبي دې وړی دا غوا مې نه ده راوستې ولې نه بېبې د ګیا خوري د هغې سار سره لګیا او بوتاو متاوې کولی نو خلک چې غټېږي عقل پکې راشي زموږ دا چې څومره غټېږي عقل چې تښتي عقل یې په پوندو کې دی لوړ هم نه دی خلک وایي چې لوړ یو عقل یې په پوندو کې اول ته خو تللی نه وي که نه بابا
کوم خوا ده د غوی دی کرا یاسر دی کرا یاسر دې کړه څه کوم ولې خیرات یې کړی دی واده دې ورکړ څه چل دی نه ما نه چې تلی خو نه یلته بچې زه ستا په غونډو ګوتو باندې پوهېږم زما خیر پلار یم ودرې که نه دا کتابونه مونږ ویلي کیسې نورې مه کوه ځان نه به راته دغه نه جوړه شه به دا راوچت کړه ورېږه نوم به دې پرېوځي چې زه یې راته راوچت کړم ته پرېږده بابا ته با خواشه دی خواشه ته خواشه هلکه نوم پیسې مه غورځوه ځان له که نه زه یې دروچتوم که نه ځي وړی شم که خرا کړه ټوپۍ دې دا ده راواله دا به نسخه کوي ماله بیا به یې وینځي تا خو ولې هغه شیمپان راوړې و هغه تېل چې بس 5 منټه بعد چې به یې لګوه او چې تا به بیبي راته پرېږدی که نه زمونږ وخت هغه لای به صابون به هغه به یا ناشنا یو شی و خوشبویۍ لپاره به مونږ میږو اوس خو قسم قسم هغه راووته خیال کوه دلته درځونه خورې ته رانه وروستو شه که څه پرېوځي خو به راټولې که نه راځه نواب صاحب راځه لاړم ځه د دې نه چې په خپله وړی وه که نه زړه به درکې څښا کړي خدای پاکه را روان دی خو ایثار شو را روان بابا او در روان یم بیا څه چل دی ستړی کړې څه دا مړه دونه زر چې کار ته شي وایي زلمی دی او چې واده ته شي وایي ماشوم دی وینه تنګ رالم څه ګوره کې ځان سره سمیم نه دی ویلي ښه پوهېږې خو بس څه به نه دی منو او پوهېږم به څنګه نه زه په هر څه ښه پوهېږم خدای دې پوهېږه نو کم دی د چېرته پوهېږې ځان دې را باندې داسې غلی کړی ته به نه وایې چې دې کور کې راته زلمی زوی دی ته پوه شوې که نه زه به په خپله پوه شم خو که تا کې سړیتوب لږ راغی د سړیتوب څنګه راځي دا وایم د عقل خو بازار کې خرڅېده که نه نو تا له ما غېشته په بیه باندې نو نه خرڅېږي نه که نه نو دا چا کې چې عقل نه دی به څه کوي عقل تا ته پته لګي د څه سره زیاتېږي او څه سره ډېرېږي نه که نه دقه خو ناپوهه خو زه کوي که نه خلک اوس بادامو ته خو داسې ګپ خبرې دا د ډغرو سره زده کېږي څنګه ډغرو سره زه څه وکړم بس په دې دغه کې سورلکۍ وړم نه دا خو چې یو څو ډنډې خټې او دغه شان غمونه د ما دا د مطلب مې دا دی په خپله به پوه شي په ما خو غمونه شکر نه دي راغلي بس خدای دې د غمونو نه ساته ودرېده بس ته یې که نه ته به څه غم وکړې پلار دې شته که نه د وړو غم څه کوم او د قرض غم ما سره د دوکاندار غم ما سره غم خادي څه کوم ګیا څه کوم نو بس ښه نه ده د بیل زه داخلوم ګوره ته په پټي کې روان یې زه بره روان یم اوس که دې خپې وخوېږي نو بیا نو څه وکړم زه یم ته بره ځه زه به ښکته ځم ښه ځه راتېر شه راپسې دا نه وایي چې ډېرېک سره پنډو کې راځې په دا په وچه ځې وختو لاړ زه راځه لکه قیسې مه کوه ګرمي ده د پاسه او خولې دې کوم ګورې درالم بس ته ځه که نه